کنای ویایی چې د یار مې تیرې براګې سترګې ته کسا ښه پوهېږم خو نه پوهېږم د خوست ملي راډیو تلویزیون یوه طنزیه او اصلاحي خپرونه ده چې د مهال یې د مینوالو شمېره لسګونو زرو ته رسیږي. د نوموړې خپرونې په ځینو برخو کې کارېدونکو کلماتو پر خلکو دومره اغېز شیندلی چې اوس یې د یوې خپلواکه لوګو شکل ځان ته اختیار کړی دی او زیاتره دغه کلمات د بېلابېلو نقلي وسایطو پر ښیښو او نورو برخو لګول شوي وي. د یادې خپرونې یوه برخه چې ډېر مینوال لري د مشاعرې برخه ده. د مشاعرې په نوموړې برخه کې سیل وزیري د مشاعرې د سټیج چلوونکي په حیث رول لوبوي. نوموړی د یادې مشاعرې په ترڅ کې په خوستی لهجه تکسه چې د هغه مادې له کلماته وګوره ده د تکیه کلام په حیث کاروي. اوس د کلمې دومره شهرت بیاموند چې د فیسبوک په پاڼو دغه راز د نقلیه وسایطو پر ښیښو او نورو برخو باندې د یوې لوګو په شکل کارول کیږي. یاده کلمه نه یوازې پر نقلیه وسایطو تر سترګو کیږي بلکې په دې وروستیو کې د خرڅلاو توکي هم پر همدې نوم نومول شوي دي او بازارونو کې پلورل کیږي. د خوست اوسیدونکي هم یاده خپرونه ډېره خوښوي او وایي چې د یادې خپرونې وخت باید لا زیات کړی شي. دا او د ځینې نورو په اړه د خپرونې څو مینوال داسې وایي. دا تکسه مې ځکه په لګولې دي چې دا د خوست ټي وي نه یوه خپرونه ده چې د هغه په نوم ده ښه پوهېږم نه پوهېږم. دا خپرونې مو ته ډېر زیات خوند راکولی. دې وجې نه مو دغه ځینې موټر نه مې ولېږول چې تکسه د دغې وجې مو ته ځکه چې دا خپرونه مو ته ډېره زیاته خوند راکوي. مشرتابه نه یې ډېر خوښ یم. ډېر ښکلې خپرونه یې ده. ډېر ښکلې پوښتنه کړو. ډېر ښکلې هغه یې کړې دي کیسې یې سره کړې دي. لکه یوه طنزیه شعر چې ووایي هغه څه نومېږي هغه په نوم سره هغه طنزیه شعر وایي په دا رشپتۍ هغسې ډېر ښکلی وایي. ډېر ښکلې هغه کیسې کړو. ډېر ښکلی بل یې وزیر په لهجه چې وایي ډېر ښکلی ممثل دی. ډېر ښکلی هغه کړو تمثیل کړو. نو دغه خپرونه چې دلته وږده شي هغه خوند به وکړو که تاسې مشرتابه ته ووایئ دغه په هغه سره. بله هغه چې څه نومېږي د خپرونه چې کومه تاسې چلوئ دغه ډېر خوند کړو. وړې وړکې جنکۍ ته یې ډېر علاقه یعنې لږ کې تعلیم په هغه کې تر اوسه کیسه ورته راوباسئ. ولې چې دا یې مې خپله ژبه ده په خپله ژبه هر سړی د ښکلا پوهېږي هر یوه سړي ته خوند ورکوي. هېڅ که نه په ټي وي کې سریالي نه بل شی ډېر اخبار دی پاڅېږ داسې نه ګرځي. ادب پوهان هم د دا ډول خپرونو په اړه مثبت نظریات لري. په دې اړه د شیخ زاید بن سلطان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد نورالله لیوانخیل چې د ادب په برخه کې خپل زده کړې د ماسټرۍ تر کچې رسولي دي وایي نوموړې خپرونه د ادب له اصولو سره په مطابقت د ټولنې د اصلاحاتو لپاره یوه ښه خپرونه ده. ښه پوهېږم خو نه پوهېږم. د خوست راډیو تلویزیون طنزیه خپرونه ده چې زما ډېره خوښېږي او د طنز او د مزاح ترمنځ لږ توپیر کول پکار دي. طنز موږ د دې لپاره کاروو چې ټولنې ته یو مثبت پیغام ورکړو او څوک په اصطلاح ادبي وسکونډو. او مزاح بیا کله ناکله نه البته هر کله د چا د خوښۍ او د خندولو دپاره وي. نو ښه پوهېږم او نه پوهېږم دواړه برخې لري. هم د طنز برخه شته پکې او هم د مزاح برخه ده. زموږ ځینې ملګري په دې خپرونه کې دا د مشاعرې په برخه کې البته هغه د ویاند په هغه ټپو پیروډي کولو یا سرچپه کولو باندې او یا یو بل شعر یا بله مصره ورپورې نقلولو باندې لږ انتقاد غوندې کوي. د دوی نظر ته په احترام سره دا ضرور نه ده چې موږ د په طنزیه او یا مزاحیه خپرونو کې داسې وچلېږو لکه څه ډول چې په طبیعي یا په رښتینې زندګۍ کې چلېږو. په طنز کې یا په مزاح کې به ته له ګوړې اچار جوړوې. له ګوړې اچار جوړول چې دی دا معمول نه ده خو په طنز کې له ګوړې اچار جوړېدی شي. په ادبي خپرونو کې بیا مجبور یعنې که ته چینه وباسې نو په شګو کې به یې په شګو کې به چینی. خو په طنزیه خپرونو کې او یا په طنز کې عموما دا ډول نه ده چې خامخا دی په شګو کې چینی. نوموړی د دې خپرونې په ځینو نورو اړخونو هم رڼا اچوي. دی وایي دلته په دې خپرونه کې د طنز برخه هم ښه زوروره ده او دا د مزاح برخه هم شته.
لکه دا د ویان ګل بشر خان د طرف نه دلته د ده په دې ټپو کې په دې لنډیو کې یو ډول تلوسه ماته ښکاري. لکه دی وایي مثلا په دیوال نیمه راکوېړی شه او څه تورې ګورګورې دي نیمې دا ستا او نیمې زما. په دې کې یو ډول تلوسه یي. د اوله مصرۍ چې وویل شي دویمه مصرۍ ته سړی داسې په تلوسه کې چې ته صبر اوس څه ډول مصره راوړي، نو دلته یو ډول خندا سړي ته ورکول کېږي. سمه ده چې په دې کې به طنز نه وي، خو مزاح پکې دی، د لیدونکو او اورېدونکو په شونډو باندې مسکا خوروی شي. بل پلو د طنز برخه ډېره زوروره ده. دلته د خوست په کچه چې څه د نیوکې وړ دي، دوی د طنز په ژبه د نیوکې لاندې راولي. او بل کله ناکله د دوی په اشعارو کې به سمه ده چې هغه وزني جوړښت به ماتېږي، خو په دې اشعارو کې هغه د محتوا برخه چې ده هغه بیا زوروره وي او ټک چې دی ښه ټک کېږي پر چارواکو او یا هم په ټولنه کې پر ځینو نورو پرتو ناخوالو باندې. سیف الله خوستی چې دا مهال په یوه خصوصي ټلویزیون کې د خبریالۍ دنده پر مخ بیایي وایي چې داسې خپرونې کولی شي چې ټولنه د اصلاح پر لور رهبري کړي. خو زه فکر کوم د دوی طنزیه خپرونه د خوست تلویزیون دا ډیره موثره ده. د دې ترڅنګ د دولت پر هغو ستونزو چې واقعا د دې خلکو او د ملت اړینه اړتیا ده په هغې ډېر ښه بحث کیږي. اوس په رښتیا هم چې د یادې خپرونې لیدونکي ډېر زیات شوي دي. عزیز چې د همدې خپرونې یو له چلونکو څخه دی وایي چې په دې خپرونه کې عموما داسې مواد خپریږي چې تر ډېره بریده پکې د خلکو د ذوق سره سمې پر مخ ځي او ډېری د ټولنې ستونزې پکې په نظر کې نیول کیږي چې له امله یې اړوند مسؤلین ورته متوجه کیږي. یو خو زموږ خپرونه چې کومه ده هر اړخیزه ده، په دې کې خبرونه وي، په دې کې غوره وینا وي، په دې کې مشاعره وي، بعضې وخت پکې میزونه وي. دا خبره ده. او بله خبره دا ده چې موږ چې کله خپرونه جوړوو ټول ملګري په خپل منځ کې سلا مشوره کوو په هغې باندې. بله خبره دا ده چې موږ په دې خپرونه کې د خلکو د ولس غوښتنې د چارواکو غوږونو ته رسوو. هغه غوښتنې چې دوی یا هغه ستونزې چې دوی ورسره په ورځني ژوند کې د ستونزو سره مخامخ وي، هغه ستونزې دوی نشي کولی چې د چارواکو غوږونو ته یې ورسوي. موږ په دې خپرونه کې د طنز له لارې د چارواکو غوږونو ته رسوو. نو زه فکر کوم همدا علت دی چې زموږ خپرونه د خلکو ډېره خوښېږي. سیل وزیری چې په یاده خپرونه کې د مشاعرې د سټیج چلونکي په حیث رول لوبوي وایي په عادي ورځني ژوند کې د عامو خلکو لخوا ورته ویل کېږي چې شعر یا کومه ټپه ورته ووایي. دی وایي د خلکو لخوا ده ته ډېره مینه ورکول کېږي. نو ما ته خو سمیشتي ورونه ډېره مینه راکوي، ډېر قدر عزت مې کوي. زه ډېر ورنه خوشحاله یم. کله کله چې په ښار کې روان وم نو بیا هر سړی دا غږ را باندې کوي چې ته کسه په ما باندې غېږه بدلوي، ما ته ډېره مینه راکوي. نو کله کله داسې شوي دي چې زه صرف چاته وګورم هغې په شونډو باندې مسکا راشي، نو زه ډېر خوشحاله شم چې زموږ افغانان د څو لسیزو جنګونو ځپلي دي. په زړونو کې خوشحالۍ دومره زیاتې نه دي، خو زما په لیدو دی ډېر خوشحاله شي. زه خپله بیخي زیات ورته خوشحاله شم. هغې پورې به زه د خوست میشتو دپاره خدمت کوم تر څو چې د دوی مینه زموږ سره وي، د دوی دعاګانې زموږ سره وي. انشاءالله الرحمن چې تر څو پورې ژوند وي موږ به همدغه شانته د خپل وطن د خپل ولس دپاره خدمت کوو. د یادولو ده چې ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه د خوست ملي راډیو تلویزیون څخه د شاوخوا یو کال راهیسې خپرېږي چې په خپرېدو سره یې په ګڼ شمېر کې د اورېدونکو او لیدونکو زړونه خپل کړي دي. ذکر شوي خپرونه نه یوازې په خوست کې بلکې هغه شمېر خوست میشتي چې د افغانستان نه بهر په اروپایي په ځانګړې توګه په عربي ممالکو کې د مسافرۍ ژوند تېروي د یادې خپرونې ځانګړي علاقمندان دي. دوی د یادې خپرونې ریکارډ شوي برخې د دوستانو په ذریعه ترلاسه کوي او ګوري یې. تمه ده چې یاده خپرونه به د اوږدمهاله جنګ ځپلې خاورې په غېږه کې د پرتو خلکو په شونډو کې د تلپاتې مسکا یوه خزایه وګرځي.